السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د زیاتر مرګرو ګونجې مخې یا د وخت نه مخکې یو کس بوډا ښکاري صحیح ده، خو ښځې او که سړی صحیح ده هغو ته ډېر زیات مسئلې مطلب دا چې عمر یې دومره نه وي، خو د عمر نه مخکې چې دی نو بوډا ښکاري، کوتونه پکې به مخکې راځي صحیح ده. یا د سترګو خواته صحیح شو نو دوی وایي چې موږ د دې لپاره څه استعمال کوو. د ټول نه لومړنی چایس چې دی نو په دې کې ریټانول سیرم دی. مخکې ما په دې به کریم باندې ویډیو کړې وه. دا چې دی ریټانول سیرم دی ښه کمپنۍ والا، دا تاسو راغستی شئ. په ټوله دنیا کې ښه په اسانه اویلیبل دی، خاص کر کې په سعودي عرب کې، گلف کنټریز کې. د دې طریقه استعمال داسې دی چې 15 ډراپه چې دی نو هغه تاسو کولی شئ صحیح ده. بیا چې دی ډېر زیات مه مږئ، معمولي غونډه کې ومږئ چې هغه ریکوایرډ ایریا ته چې دی نو ورسي صحیح ده. بل دا خبره چې دا بیا په سهار راپاسئ نو په ښه صابون باندې وینځئ او فیس سن بلاک چې موږ څه ته وایو صحیح ده، نو هغه به لازمي سنسکرین کریم چې ورته موږ وایو، ځکه چې هر یو کریم موږ استعمالو. زیاتره ملګري کنفیوز دي چې مطلب دا کم سن بلاک موږ استعمال کوو. نو موږ په ویډیو کړله په ډیټیل باندې، هغه زموږ په پروفایل کې پرته ده، تاسو کتلی شئ. بل دا خبره چې هر یو کریم موږ استعمالو، وایټنینګ دپاره استعمالو، نو سن بلاک به د هغې سره لازمي، ځکه چې بغیر سن بلاک نه دا کار نه کوي. بل دا خبره چې دا داسې نه چې تاسو یو ورځ ولګوله سبا ته دا ګونجې یا فاین لاینز چې دی دا ختم شي، نو دا لږ ټایم اخلي، لږ کنټینیو به ساتل غواړي، انشاءالله فایده به درکړي. بل دا خبره چې دا کار څنګه کوي، دا چې د سټیکي نیچر دی، مطلب دا چې نښلي په دې مخ پورې، نو بلډ فلو چې دی هغه سیوا کوي، او هایلوریک اسید، وایټامین B5 چې موږ څه ته وایو هغه په سکین کې نو هغه هم پریزرو کوي، مطلب دا پچ کوي. او بل دا چې پیلینګ راولي، د هغې د وجې دا وینکلز چې دي یا د وخت نه مخکې چې یو کس بوډا ښکاري، کو میل کو فیمیل صحیح ده، نو هغه ختموي، نو انشاءالله فایده به درکړي. دا تاسو راواخلئ، په ټول مارکیټ کې اویلیبل دی. خو دا نه شي دا لږ ګران دی صحیح ده شو، په دې کې چې دی نو بیا ارزان هم میلاویږي. زه به یې منشن کومه، نو هغه هم تاسو استعمالولی شئ. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشنې دي تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه، السلام علیکم.